بسم الله الرحمن الرحیم. زه د ټول قوم د امازای شکریا ادا کاوه او د چې کوم خدمات کوم تکلیف وکړه یا دغه بداله د یوه الله سره شته د انسان سره نشته یا دغه بداله ده په د دنیا په آخرت تو سره درکو خو زه یوه دوه خبرې داسې که چې مو د پاکستان نه بهر ملک ته دا والی سفر دی او موږ چې چاله دا وطن ووینې ډېرې خلک دا ویل چې دا څه ښکلی وطن دی بیا مو چې دا مې سفر ووینې نور مې هېڅ غرض نه و موږ د توسې په دغه اتفاق په دغه مینه محبت چې دا توسې د موږ د امازای یا د ټولې پښتانې په المارات کې دی په دم د موږ په ولو قومینه فخر دم دی ویلې چې په دغه اتفاق د موږ مړ ژوندی کښلی دی که دلته مړ وشي دا ډېر کښلی وطن ته روشي عقله یې چې کومه د خواشول وي علاقه پرې وي زه تاسو ته ټول کسر و مصر ته زه دا اپیل که چې تاسو د خپل اتفاق اتحاد په دغه قسم سوته چې دا اتفاق اتحاد مخاروب شي بیا د تاسو داسې مینه محبت نه وي بیا د تاسو داسې عزت قدر نه وي هر سړی پریشان وي نو تاسو د خپل اتفاق اتحاد سوته بیا زه خصوصي د دغه د تاسو د مشورونه خامخا په دغه ملک د تاسو خو مشورون دي زه دا ته اپیل که چې شیطان د میر لوی دشمن دی دا هیڅ چیرې د دوه سړی په مینه محبت یا د لسه سړی په مینه محبت نه خوښېږي چې شیطان او تاسو نه مانې تاسو په مغه منځ کې اختلاف نه روبیایي چې څه کیسه روچي د ورڼې سره کښېنئ د ورڼې غوندو مشوره سره کوي چې دا پردی وطن دی دا وړي دا خو تاسو ته نوستي چې موږ مشورون دلته هسته یې دغه ورکه ازبوده دا اوس بیا په تاسو پرېږدو چې څه تکلیف دا خلک ته وي و د حکومت ته وي یې دغه خوږ دا تو تاسو دارې تاسو په خپل منځ کې مخالفت ختم کوئ په نن نه مخه زه اپیل درته چې څه تکلیف څه خاپتیان روغلی دو تاسو ختم کوئ ځکه چې په دا باندې خدای خوشحالیږي په اتفاق په اتحاد باندې بیا خاص کر زه زلیخیل ته دا وایي چې ټول امازای سر زلیخیل دی زلیخیل یا چې ټیک وي چې غونه کیسه ټیک دو زلیخیلو چې کومه ده په دغه ملک کې د ټول امازای زه دا وایم چې د ټولو پښتانه چې شامادم د شي دو توسې په ځون تکلیف در نسي او تکلیف برداشت کوي کیسه وورې خو چې د دغه خلک توقع چې کومه وي چې د دې در خاپیرای وي بیا خاص کر د شاخ پویزي ته یې په زلیخیل کې چې دا د ټول امازای سر دی نو د شاخ پویزي د مشارو زیاړه هم ورې تکلیف هم ورې نقصان وقبلاوي خو په المارات کې چې امازای سړی دا شکایت موږ ته نه شي چې راوته د شاخ پویزي مشورون وي یا د زلیخیل مشورون د امازای داس به اتفاقي وکړه امازای ته داس تکلیف ورسوه تاسو تکلیف برداشت کوئ خو د امازای عزت تاسو ته ویلې چې امازای یو وجود دی وجود که چې کوم چې تا تکلیف وي ټول وجود د خوږېږي یې موږ تاسو عزت یو دی پښتون یو دو نامیس م یو دی زه تاسو ته دا بیا اپیل که ځکه چې نور وخت هم نه وخل خو دا تاسو په اتفاق باندې موږ ولته په وطن کې فخر کړي دا اتفاق و تاسو د اخره پر ادا سوته چې دا څوک نه وایي چې ولته امازای په المارات کې چې دا غا سره وکړه بې اتفاقۍ وکړلې نه زه دا اپیل درته که چې تاسو خپل اتفاق اتحاد سوته په خپل منځ کې چې څه ګیلې روغلې وي دا زه اپیل بیا که چې نن زه نه دا ګیله ختم کوئ د ورڼې غوندو سره کښېنئ مشوره وکړئ ولې انسان په انسان کې غلطي روڅي بیا دا خپله غلطي سړی پېژني په دا خدای خوشحالي چې مونږ غلطي شوي دو او داسې شمکه زه نورې خبرې زتي بیا که عاجز څه خبرې کړلې خو زه دا اپیل که زه د تاسو شکریا ادا کوو بیا شکریا ادا کوو چې کوم خدمات موږ ته وکړه په دا پردي وطن کې په دا مسافر کې یې دغه بداله دا په دوی دنیا په آخرت تاسو خدای درکو دا خبره کړله ورڼې چې دا الحمدلله د یو زلیخیل نه دی دا د غونډ امازای دی او چې کومې قربانۍ ده ورکړې دي په وڼه کې زه خوایم چې په امازای کې بیا داسې قرباني چا ورکړې هم نه دو نن دایر غلای دی په دغه شي دا ډېر خفه کېږي اول نمبر خبره خدا ده چې توس دا انفرادي ماړی چې کوي په دا کې هر سړی بیا صابو یا چې زیا مړ کې په وطن کو یا چې بیا تو ولې نه ورته وکړه که څه دلته پردیس دی
او زوی ځای کوي د چا نشته توس کا چا دته عزت ورکوي یا ماړې ورته کوي دا په اجتماعي لیول باندې په غټ شاخینه باندې په کومینه باندې کوي انفرادي لیول باندې مل دانن ماړې چې کیما دو دا سایدو او په داس طریقه باندې او پنه بعد مطلب دا شی دی چې ډېر زحمت هم جوړاوي ځکه چې خلته تکلیف نه جوړیږي خبره بیا خوانو کو پام نه بیا د خپا کیږي او نور خوستي خپل په پیژه چې څنګه څوره خپل اوله شه د اتوس خپل ولای د خپل مشرون خلق شلیاوي وایسا منا پوت شو دا د ټوله مازای چې د دلته نن پندسته دا که زه خدای سیمه چې نیګړی سړی نشه د مازای کا مشر دی کا کشر دی دا چې دغه زیته نن ولا روغه د ټوله مازای ماړه په دې سي ختم شولا په دانا جوتای تکلیف نظر کاوما نو توس کې دا د غونډه مازای ماړه دو د غونډه مازای نوستای دی په دانا جوتای تکلیف وزه توسا نظر کاو دا چې شنو دو په دغه اتفاق رو سره کې دو ختم وي نه نور پیل قدرته ټول مزای دا د غونډه مازای دغه ماړه کافي د جوتای تک اجي غاپو کی درته ځلیکو دالا خان په پاکستان کې د مازای ډیر کور پیشي ډیر خدمات کو تو معنا چې پځ کې د تازه خلک بار خلک نو یې څه کوي خو د مازای د خدمات د مازای په ویلل پر د څو پښه نظر ولته نه چې مازای کسا ته ویل کې نو دای دغه وطن تر غلای دی چې دا سوي چې دای کله د توس نه رودري می چې داسې خواشول در خاروشي چې همیشه د توس تاریخ بیان کوي دا و ډېر فونډه رنده یتیمون مشتا پوتو شو خدای رب العزت د خپل فضل سره دفاع وکړو